سلامونه ماشومانو. د دوهم پړاو اتم درس تمرین ته ښه راغلاست. لومړی تمرین د عددونو پیژندل. له لاندې عددونو څخه هغه عددونه انتخاب کړئ چې د 50 او 100 ترمنځ وي. 45 52 اووه 49 100 اتاتیا 103 59. دوهم تمرین د عددونو ترتیب. لاندې عددونه له کوچني څخه لوی ته ترتیب کړئ. 93 58 شپږ 90 دریم تمرین عددونه لیکل. لاندې عددونه په حروفو ولیکئ. 20 50 90 او 94. څلورم تمرین مساوي لوی او کوچني عددونه. لاندې کوم عددونه مساوي، کوم کوچني او کوم لوی دي. اووه او شپږ اتاتیا او اتاتیا 53 او 90. په مخه مو ښه.